الله رسول فرمایي چې کله یو څوک مري د مرګ پر حال باندې تی ورځي ځان حاضروي دا مرګ دومره زور غواړي عزیزانو. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي په خدای دې مې قسم مې په خدای یو سړی زر واره په تور وزر یو دوا درې لس نه سوه نه نوي او زر او څو زور غواړي او وایي دا د مرګ حال تر دې لا ډېر زور غواړي. حسن بصري فرمایي دا د انسان چې روح خیږي تر ټولو مشکل ځای دا دی چې دا د روح د حلق له راورسېږي. حلق چې راورسېدی دا تر ټولو مشکل ترینه مرحله ده او دا ډېر زور غواړي. او دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تی چې کله یو سړی ووینئ زقندن ته نږدې دی یا په زقندن کې دی دا دونه مشکله مرحله ده دا دومره مشکله مرحله ده. هوښیار سي هوښیار ترین سړی هوښیار سي هوښیار ترینه ښځه هغه پر دې ځای باندې حیران پریشان دی حیران چې اوس به څه پیښیږي او اوس به څه پیښیږي. او د الله رسول فرمایي عین د مرګ پر حال شیطان راشي ورته ودرېږي. ګوره د خلکو خبرې مه منه خطاوه زمه موږ ته رامعلومه ده دا کلمه دا ذکر دا فایده نه درته کوي. پیغمبر اسلام فرمایي تر ټولو زیات چې شیطان سړي ته نږدې کېږي هغه د مرګ حال دی. او دا تاسو واورئ عزیزانو خدا نه خواسته کله چې اکسیډنټ کېږي چا سره ګاډۍ ورسره ده چا سره څه شي 15 سکنډه پاته چې دا اوس دی په کشمکش کې دی دلته دی د هر چا په مشوره عمل کوي داسې وکړه داسې وکړه داسې هغه ولاړ پر بله خوا. دا شیطان هم د عین د مرګ پر حال سړي ته وایي پرېږده کلمه چې ونه وایه شی نسته موږ سره معلومه ده خالي بس راځه. د الله رسول فرمایي چې هر څو لوی عالم هر څو لوی هوښیار هغه حیران حیران په حیرت کې چې اوس به خدایه څه کوم اوس به خدایه څه کوم. بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د چا زقندن سو زقندن یې سو راسئ یاسین شریف ورته ووایاست. یاسین شریف کرار یې وایه په زور یې وایه ستا خپله خوښه ده. اوس خو الحمدلله جدیده زمانه ده اوس که قرآن پاک نږدې نه ولو په یاد مې نه دی د موبایل راوکړ د یاسین شریف ور ووایه. د الله رسول فرمایي مرګ به الله ورته اسانه کړي مرګ الله د دا یاسین شریف په خاطر ورته اسانه کوي. بیا د الله رسول فرمایي یو سړی داسې مریض سو چې هغه مرګ ته نږدې سو 40 واره دی ووایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا ووایه 40 واره که مړ سوې الله مرتبه د شهید درکوي او که بچاو سوې الله ستا مغفرت چې دی هغه فرمایي الله ستا مغفرت چې دی هغه فرمایي. بیا د الله رسول فرمایي وایي چې کله یو سړی د مرګ حال ته نږدې سو راس تلقین ورته وکړه دا چې کله اوس د مرګ سو چاره نسته د مرګ سو چاره نسته خدا مکه کله بابا ده کله عادي دی کله ورور دی کله انډیوال دی کله اکسیډنټ وسو کله مسلې خو ډېر دي کله هسپتال کې کله څنګه بس په دا پوس ولې چې یاره حالات ټیک نه معلومیږي بس د ځان سره وایه لا اله الا الله د ځان سره درته وایم چې ووایه دا حالات ډېر مشکل دی ډېر سخت دی د ځان سره وایه لا اله الا الله اشهد الله چې د شروع کا خوله مطلب په خوله په پوری کا په کلمه بس ته پرېږده. د الله رسول فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې آخري خبره دا سوه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ولاړی جنت ته د جنت ګارنټي دغه د سره کلمه شریف ورسره ده. د الله رسول فرمایي چې کله یو بچی دونه سلو د 3 کالو 4 کالو اول تورې تا ور زده کوي ووایه لا اله الا الله ووایه کښنې ته سړی ور زده کوي بچي ته. د الله رسول فرمایي اول تورې لا اله الا الله سو او بیا یې آخري تورې چې له دنیا تلي لا اله الا الله سو که 1000 کاله هم د ده عمر و دغه کلمه د ده هغه ټولې ګناهې چې دي هغه ور معافوي. بس اول سر آخر سړی چې شو وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا روایاتو کې راځي عزیزان وایي که چیرې یو سړی مطلب زقندن حالو مسلمان دی که کافر دی که مسلمانو ورته وایه کلمه
لا اله د ځان سره وایي تلقین که غیر مسلم ولو بیا دعوت ته کلمې ورکړو تو یو ته لا اله الا الله محمد رسول الله وایي لا دعوت ورک دعوت چې دی ورکړي الله خو ډېر عظیم ذات دی چاته د مرګ پر حال کلمه ور نصیب کړي د چا څه د مرګ پر حال کلمه واخلي بیا روایتو کې راځي مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې کله یو سړی زقندن دی دا خو پیښیږي دا خو زموږ د معاشرې خبرې دي زقندن دی رالی ورته کښېنستلې کلمې تلقین ورته وکړه په هغه دونه سخت حالات از شیخ صاحب لیکلي دي موسی علیه السلام چې الله روح قبض کوي بیا الله پوښتنه ځینې وکړه شمایل کبرا والا لیکلي حضرت شیخ صاحب والا ورکړی څنګه و دا مرګ موسی علیه السلام ورته ویل ولیا الله دا مرګ دومره مشکل و لکه کوچنۍ مرغۍ راواخله اور بلک پر دا اور باندې مرغۍ بله اړه یې را اړه یې لکه مرغۍ چې اوس تناره ته ور واچوه نه الوتلی سي نه روح وځي ولیا الله داسې مشکل را باندې راغلی دا انبیا ول داسې مشکل را باندې راغلی او چې بیا څوک شپه په ډرامو په فلمانو په موزیک تیره کې او سار بیا دی غواړي که د شپې زه مړ شم زما به نو بیا جنازه یې زما به کفن یې دفن یې تا یبعث کل عبد علی ما مات علی د الله رسول فرمایي غالبا د مسلم شریف حدیث دی هر سړی چې پر هر حال مړ سو قیامت ورځ پر هغه حال راپورته کېږي زنا پر حال مړ سو نعوذ بالله د زنا پر حال به راپورته کېږي فلم دې کتی ډانسونه دې کتل موزیک دې کتی فلمان دې شعرول مرګ در باندې راغلی د زړه چټکي دي هر څوک په دغه مخته دی چې ولاړې د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به دغه د ډانس د موزیک د فلمان د کتلو څه حال دی پر دغه حال به الله تعالی راپورته کوي الله زموږ خلک دا رقم دي چې ماخستن پرې وځي در 2 بجو فیسبوک ته ناست دي الله 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 بیا نو بیده سوی وخت بیا چې سار راپورته شي ملال راشي وایي دا چپه خوب مې لیدی نو چپه خوب تا آیت کرسي وویله تا 4 قله وویل تا درود یې سبحان الله الحمدلله الله اکبر وویل ته به چی شپه خوب وینې خامخا به ور په خوب وینې په دې کې نورې خبرې ته څه ولې اوس حضرت تانوي صاحب فرمایي یو سړی د مرګ حال دی سخت حال دی تر خولې په ځان نه پوهېدي د کفر کلمه وویل نعوذ بالله زه خدای نه منم زه کلمه تانوي صاحب فرمایي خبره شعروه مه نشر کوایه مه چاته وایه مه پروا نه لري دا دومره مشکل حال دی چې دته اندازه چې دغه نه ورکوي ودته اندازه نه ورکوي لهذا په دغه حال کې الله رب العزت دی په دا خبره باندې نسي نه دی په دا خبره باندې الله نه نسي نو لهذا خدا مکه که داسې حال رالی خبره به نه شیري او چې چا کلمه شریفه شروع کړله بیا پروا نه لري او روایتو کې راځي آخره خاتمه چې دغه سړی پر لا اله الا الله داسې څه وجه شته چې د انسان آخره خاتمه پر ایمان پر کلمه نسي وجه یې څه یوه وجه دا د عزیزانو یوه زنانه وه پیغمبر علیه السلام لره علامه بیهقي روایت نقل کړی پیغمبر اسلام لره آل راواستو چې یا رسول الله زما خاوند ډېر په عذاب دی روح یې نه خېږي تراس پیغمبر صحابه کرام راواستول هغه نه کېدل بیا پیغمبر اسلام لره آل واست یا رسول الله ته په خپله راسي دی رالی په خپله وی کتل هلک ډېر عذاب دی ډېر کلمه هم په خوله نه ورځي او ډېر سخت حال دی پیغمبر اسلام د کور والا څخه پوښتنه وکړه ول دا مور پلار لري ول یا رسول الله پلار نه لري مور یې ژوندی ول چیرې ده پلانې کور کې ول ورسره یې وغواړه که نه یو تازه درسره خیر مور یې سپین سرې ښځه وله کړې لګول راغله چې راله ورته ویې ویل ول دا زوی څنګه زوی دی ول یا رسول الله دا زما دی زوی دی چې د دا مینې پر سر بې زه بې عزته کولم د دا مینې د دې ښځې پر سر بې زه بې عزته کولم زما احترام زما قدر یې نه کوي ډېره زیره کړی د الله رسول اعلان وکړي ول ورسې بوټې راټول کړئ اور بل کړي دی اور هغه ول یا رسول الله اور دی ولې وراچي هغه ول که زه نور واچوم الله یې جهنم ته اچي ول یا رسول الله نو زما خو زوی دی زړه مې نه پر کېږي ول نو که دا خبره ده وده ته معافي وکړه
مور یې ورته وویل یا رسول الله ته ګواه اوسه ما دی معاف کړی چې دا خبره وکړله الک وویل لا اله الا الله محمد رسول الله سایه وختمه د مور بې احترامي بې قدري د مور بې عزتي او د مور خیال نه ساتل د مرګ پر حال الله رب العزت کلمه جن اخلي کلمه کړي دا ځوانې علقمه نومې دی علقمه ښکاره مثال دی چې د کور والا احترام د مور بې احترامي یې کوله الله رب العزت ودته په ژوند کې لا دا ښکاره کړه چې د مور قدر څو دی او د کور والا قدر څو او بیا روایتو کې راځي ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي 3 کسان داسې دي چې الله د مرګ پر حال کلمه جن اخلي اول سړی هغه دی عزیزانو چې پر خپل اسلام شکر نه ادا کوي ګور هر سړی الحمدلله کور لرم الحمدلله بچان لرم دکان لرم موټر لرم جایداد لرم پلانۍ دا موږ ټول شکر ادا کوو لیکن په موږ کې ډېر کم داسې شته الحمدلله زه مسلمان یم زه کلمه ګو یم الله ماته کلمه راکړې کم سړی چې د اسلام پر خپل اسلام شکر نه کاږي د اسلام شکر نه ادا کوي نو دا ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي د دې سبب الله ایمان اخلي دا یو سړی دویم سړی هغه دی وراق رحمه الله فرمایي چې کم سړی د اسلام پتلولو نه پریشانه کیږي د اسلام پتلولو اسلام جنې ولاړی ایمان جنې ولاړی نه پریشانه کیږي وای الله رب العزت د دس ایمان او اسلام چې دی هغه خامخا جنې او دریم سړی هغه دی چې هغه پر مسلمانانو ظلم کم سړی پر مسلمانانو ظلم کوي پر اهل اسلام الله رب العزت د مرګ پر حال د دسه کلمه چې د هغه اخلي د دانش ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله او مشتیتون عزیزان ظلم علیده خبره ده د اسلام شکر مې تر ننه په یاد نه دی موږ چې زموږ ټیکه ده خامخا به زه مسلمان یم او نعوذ بالله که چا سود وکړي بیا پر سود دلایل در سره وایي که زنا وکړي پر زنا دلایل در سره وایي که شراب وڅښل پر شراب دلایل در سره وایي یعنی معنا دا ده چې دا د خاص ګناه نه ده دا بیا کفریه خبرې دي ایمان سړي چې پر دې باندې نه بیریږي ابو بکر وراق رحمه الله فرمایي شمائل کبرا والا نقل کړی دي دا سړي سره الله رب العزت ایمان چې دی هغه انما الاعمال بالخواتيم د انسان د عمل دارو مدار چې دی هغه پر اخرت پورې چې دی وای لا اله الا الله سلوک به د لا اله الا الله ورسره کیږي او بغیر د لا اله الا الله ولاړی سلوک به بغیر د لا اله الا الله د کافرانو چې کوم دی هغه ورسره کیږي او یبعث كل عبد على ما مات عليه هر سړی پر هغه حال راپورته کیږي په کوم حال کې د لره مرګ راغلی مخصم پر وزم به کلمه شریفه وای چې سهار راپورته سم کلمه شریفه وای او دا به وای چې الله تعالی رضی حمد ز اهل د دې نو تا ما ته کلمه و اسلام را نصیب کی تعالی رضی حمد و ثنای زما ایت فخر نه دی فلا تزکوا انفسکم خپل ځانونه پاکي به بیانوه زملایم زاغایم زپریم ته نه دا خبره نه ده بچ څوک پاکي نه بیانوي الله رب العزت د دا بړای دا بړای چې کوم دی د ځان بیانوي هغه نور کوي او چې څوک عاجزي کوي الله رب العزت په احسان سره کوي خیر عزیزانو الله رب العزت کلمه شریفه نه راساخلي الله رب العزت ازمایش نه را باندې کوي خدای دې د بدمرغي او د بدقسمتي وساتي ته ټول بچان قریبان عزیزان ټول عالم اسلام بلکې ټول عالم کفر دعوت او تبلیغ مقصد دا دی ټول عالم انسانیت دا وای چې مری دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله